پاکستانی حکومت د پاکستانی پوځ له کودتا وروسته په پاکستان کې ماشاءالله ولګېده. په دې وختونو کې زیاتره بلوچ سیاسي مشران پاکستانی فوجیانو یا هم نیول او یا هم یې له منځه وړل یعنی وژلې او ځینې بلوچستان بیا په غرونو کې د پوځیانو خلاف جنګېدل. هم په دې جنګیالیو کې د بلوچستانو د جنګیالیانو د 90 کالو مشر نواب نوروز خان هم شاملو. د دې سپینګیري نواب کور پاکستانی فوجیانو بالکل له منځه وړی او بمبار کړی وو. د کور د بمبار کېدو پس دی له خپلو زمنو سره په غرونو کې د پاکستانی فوج خلاف جنګېدی او پاکستانی فوجیانو ته خورا زیات تاوانونه رسول. پاکستانی فوجیانو له ده سره په وار وار مذاکرات کول خو ناکامه کېدل. به اخیر کار پاکستانی فوجیانو له ده سره پر قرآن شریف باندې لاس کېښود او دا یا قسم سره وخوړ چې له ده سره به مذاکرات کېږي او له ده سره به د عزت والا معامله کېږي او دی به معافېږي. خو کله چې دی له غرونو سره له خپلو جنګیالیو سره راکته سو پاکستانی فوجیانو سمدستي دی ونیوی او جیل ته یې یووړ. مقدمه ورباندې وچلېده او په عمر قید باندې یې سزا کړ. دا 90 کلن نواب نوروز خان په جیل کې ومړ او د ده د زمنو سره د ده اوه خپلوان په همېوه ورځ باندې پانسۍ کړل شول. ایوب خان په خپل ذاتي د بلوچستانو سخت خلاف و او په کال 1962 کې په کوټه کې په یو تقریب کې ایوب خان بلوچستانو ته په اشارې سره وویل که چیرې دوی خپل فکر بدل نه کړي نو دوی به په راروان وخت کې بالکل په مکمله توګه له منځه یوړل شي. په دې وختونو کې د بلوچستانو سیاسي مشرانو لکه سردار عطاالله منګل، میر غوث بخش بیزندو، نواب اکبر بگچی او نواب خیربخش مری خورا اوږده جیلونه تېر کړل.